چټکوالی. د افریقا په صحراو کې چې هر سهار هوسۍ د خوبه راکښېني، د ځان سره وایي د دې دپاره چې ژوندی پاته سم باید د ځنګل تر خورا ډېر چټک زمري هم چابکه واوسم. د افریقا په ځنګلونو کې چې هر سهار زمری د خوبه راویښېږي، د ځان سره وایي د دې دپاره چې ژوندی پاته سم راته پکار ده چې د صحرا تر هغې هوسۍ هم چټک واوسم چې د نورو په اندازه ګړندۍ نه ده. دا مهمه نه ده چې فطرت هوسۍ پیدا کړي یو که زمري، مهمه دا ده چې د ژوند په سیالۍ کې باید تر نورو چټک واوسو.